السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام بخير. وبخي ورورا دلته په شاپ څخه ګرځېدم که پورې تاسو ته معلومي وروره اول خو به داسې وکړو چې خپله کې به سره معرفت وکړو ته څوک یې له کوم ځای راغلی او زه نورآغا نومېږم او د همدې اصلاحي اوسېدونکی یم او دغه څنګ کې مې چې ولاړ دا مولوي صاحب ده زمونږ امام ده او دی په همدغه علاقه او دغه ساحه کې اوسېږي او ته څوک یې او له کوم ځای نه راغلی زه خو والا ما خو په نوم باندې څوک نه پېژني په خپل کلي کې مې څوک په نوم نه پېژني خو په حاجي کاکا باندې مشهور یم او له جلال آباد نه راغلی یم حاجي کاکا حاجي یعقوب سره دې څه کار دی؟ داسې ده چې هغه ته په یو سیستم کې 1 میلیون افغانۍ جایزه راوتې خو هغه سړی چې دا ما ته چا ویلي وایي زړه نشته ورکېدل چې بې زړه غوندېده زه ډارېږم چې اول خو پیدا کېږي نو چې پیدا یې کړم چې هاکې فیل نشي د پاکستان خبره کې په څه طریقه زه دی پوه کړم پولیسۍ ورته پیدا کړم رښتیا سړی خو همدلته ده په دې کلي کې خو هغه د زړه تکلیف لري او کنجوس هم ده ګوره ما ته چل راځي راځي چې ورشو مولوي صاحب ته او حاجي کاکا دواړه ورشئ سړی رښتیا هم د زړه تکلیف لري په یو سیستم په یو بهانه باندې پوه کړي چې 1 میلیون افغانۍ درته راوتلې جایزه زه یو ځای کې لږ کار لرم تاسو ورشئ صحیح ده مته بېغمه راځي بچوي دا یو مولوي صاحب دا بل څوک دی خو پېژنم السلام علیکم. وعلیکم السلام بچه السلام مولوي صاحب سلام سلام خیر طبیعت کې ښه ده ګوره خیر په خیر یې څومره اوږد یې خیر په خیر یې کېنئ که نه یو دلته کېنئ کېنئ چېرې به کور کې چې کېنئ که نه کېنئ که نه چوکۍ درته پرېږدم کېنئ څه وایې د خیر مولوي صاحب په خیر یې حاجي کاکا ته خو ګرم نه وي تا چې کومې خبرې کول دا خو رښتیا ما خبره شو مونږ یې په ځمکه کې نو خپله په چوکۍ کې ناست مولوي صاحب د ده خو مخکې برید و چې ما څومره پېژانده اوس خو برید نه لري دا 2 ښځې چې سړی وکړي دغسې بې سوره شي راشا مولوي صاحب دا څوک ده داسې چل ده وراره پېژنم خو دې نه خو داسې چل ده چې اوس برید نه دي برید مخکې تراب صاحب خبرې که نه وایه پخوا پرېښو نورانو غټ غټ برید اوس پرېښي دي که نه ده خپله پېږي پنجاب کې اوس نه ده پنجابیانو هغه کونډه بریتونه پرېښي وو نمایش ته کل کړلی ورو حاجي صاحب موږ د تا برېتو سره کار نه لرو ښه دې وکړه چې څه شي دې کړي هغه دې کړي خدای پاک عزت درکړي او بس څنګه د تا خوښه وي مولوي صاحب موضوع ولیا ده په ما باندې ناوخته کېږي چې حاجي یعقوبه یو موضوع ده هغه ستا په هکله ده څه شي موضوع ده بچه څه شي موضوع ده خدای دې خیر کړي دا څه شي ګلان راوړي دي دا ټوله معامله تاسې ما د حجرې ته راوړي دا یو ځل دا نجلۍ مې پیدا کړې ما نور نشته ده ګوره حاجي یعقوبه لږ حوصله وکړه وګورې زه په زړه دې لاس کېده او حوصله دې په ځای کړه کوم جرم موضوع ده ته خو خبره واوره که نه ته ولې جاړې غمجنه نه ده د خوشحالۍ ده خو زړه دې ښه محکم کړه درته ویم مهرباني ګوره که ستا 1 میلیون روپۍ راوځي نو ما له به پکې سور راکړي تا به پکې یاره میلیون روپۍ قسمت کې نشته خو که بیا هم راووتې که نه سمې نیمایي پکې درکوم مړی سمې نیمایي ورارو ګوله په دې سړي باندې چې اوس په دې مولوي صاحب باندې نو که څه په دې هغه هم واوښتم سړی حاجي صاحب ما خو ویلې چې دا به تا ته ډاکګیرنه درکړي دا پیسې ډېرې وي ته لږ زړه وایي کمزوری یې د مولوي صاحب راته وویلې وایي زه د ډاکګیرنه ورکوم ته ته خلاص یې هغه څه خبره ومه چې مولوي صاحب د تا نه زیات د پیسو شوقي و او سر یې پې کېښود